وای زما خالي اوس هم په نشه کې یمه نشه رانه نه ده تللي وای لاس مې ډېر درد کوي وای السلام علیکم عبدالقدوس ماما بخیر علي خدای راته ووایه چې دا لاس دې ولې تړلی دی پیشن دې کوشینګه علیکم سلام دا خلک د پیشن نه تړي زب دې ځواني مات که لاس مې مات دی اوس مې دې په دې ځان په لستر تاو که لکه عبدالقدوس کاکا دا راته ووایه چې دا پسه مات شو ای خدایا وای ګوتې ولموله کنه د خدای بېنصافه وتې وه د په لستر ودوخېږو دا ونې ته ښه دوم د خادونو بچي مې راغېستل او چې کړش شو خاخ را باندې مات شو او سرښکته را پرې وتم او لاس مې غوټ مات شو نو دا راته ووایه که نه مله نو ته ماشومې نو بوټو ته خو ماشومان خېږي که نه سړیه یا خدایا اوس په دې څوک پې خو بس وختم نو زما خو دا خوښه نه وه که نه چې زما به لاس ماتېږي زما د خارونو بچي ډېر زیات خوښ دي عبدالقدوس کاکا دا راته ووایه که نه چې دا د څه بوټي و دا د شنډې بوټي و مړه نو ته خو نه پوهېږې که نه نو ګوره شنډې شي که نه خو ډېره بېګاري ځکه ماتېږي که نه خو دا راته ووایه که نه چې څنګه را پرېوتې څنګه را پرېوتم خو بس داسې را پرېوتم خاخ را باندې مات شو او پته نه چې مخکې مې سر و که مې خپې وي خو بس مکې دا راجم مړه عبدالقدوس کاکا چې دا دومره خبرې راته وکړې دا راته ووایه چې دا لاس دې څنګه راغلو په ایمان د زړه کې مې ډېر شک دی ای خدایا مرګ ولله ولې اوس به دا نه څنګه خلاصېږي نو زه خو نومه پې چې لاس مې د خپې لاندې راغی او که د خېټې لاندې مې راغی خو بس خو چې راپاڅم نو هډوکي پکې نیغ ولاړو نه نو د دې هډوکي دې کومه رختمه خو زما خالد ورخاته ته یم خو امیر عبدالقدوس کاکا دا راته ووایه چې ډاکټر له تا بوتلې نو پلار خو دې نه و راغلی خو په خپله لاړم که نه په خپله لاړم یو دوو ماشومانو بوتلم خرګاډۍ کې واچولم او خر یې داسې هسپتال ته دننه کړ او هلته یې رانه پرېستلو که دا دې ورسره ډېر خوږ یاره عبدالقدوس کاکا همدا راته ووایه که نه چې دا خر تور او که سپین ویم دا خر تورو او که سپینه یاره په خدای باور وکړه ته خو پدر ومه ته خو داسې تپوسونه کوې چې ماله خو دې خوله ستړې کړه د خدای بېانصافه بس دی که نه اصل کې خبره دا ده چې زما ګوره یو سړي نه پوره ځان پوه نه کړم نو ماله بیا د شپې خوب نه راځي خو دا راته ووایه چې سرکاري ډاکټر له تللی وي او که پرایویټ له تللی وي وی سرکاري ته تللي ومه دې باندې خو ډېرې پیسې لګي خو دا راته ووایه خفه کېږه مه ځوانه ستا روژه ده او که دې کوژه ده یاره زما خو روژه ده که نه کاکا خو زه تا ته دا ګورم که نه په ایمان چې یې خو بوډا او پیشن خو دې داسې کړي دي ته به د څوارلسو کالو هلکې نو چې ته سرکاري ډاکټر له تلې نو خو پرایویټ له به تللی وې که نه خدایا زړه مې ځوان دی زړه مې ځوان دی د خدایه بېانصافه نو چې خلک سرکاري له نه ځي او دغې بل پرایویټ له ځي نه خو خلک یې بچي بوځي خپل یې بوځي زه خو بل په اوږو بوتلم او خر یې وردننه کړ اوس ما ته دا څه پته وه چې دا سرکاري دی او که دا پرایویټ دی دا خبرې به کېږي خو دا راته ووایه چې پرېستنه درې کوو نو شتنه یې درته کړې وه که نه بغیر ستنه عبدالقدوس کاکا خبره ووایه که نه په ایمان ماله بیا خوب نه راځي سبا خبره راته وکړه که دې لاړمه وایي نو زه دې وچلولو بس دی که نه خوله مې ستړې شوه تا خو ماله سم اخباري رپورټر دې د ځانه جوړ کړی دي دا کیسه به دې کله ختمېږي وایم عبدالقدوس کاکا په ایمان که ماله خوب راشي دا ماته خبر ونه کړه زما بېګانه شپه شوګیره ده خو زما معلومات به بل چا نه وکړمه یا خدای پاکه نو دا اوس پلار دی دا لا څنګه پلار دی ټول کور مې ته د لاس روان دی په شته ښځه کې زه بې ښځې ناست یم او کور ته وګورئ سکا پسکا دا بیا تا سره لکه د لیونو لګې راس محمد رالې پلاره نه به راتلم بار باندې شپه کوله راتلم بند څه رالم که نه وایي دا ولې دا ولې
لاس مې مات شو، ما ته خو نه ګوري، خو د خپلې ښځې د سره غم دي. ویمه لاس مې مات شو، اوس مې د پټۍ ته وکړه. ویم دا په څه مات شو پلاره؟ یا دا احمده ویمه اونې ته ختې ومه، اونې ته. نو تا په اونه کې څه کول پلاره؟ وی په اونه کې دا خارونو بچي و پکې نو ما وې د یو درې څلور بچي دا کوز کړمه. داسې ډېر مې خوښي د خارونو بچو، بس خاق را باندې مات شو او الټه را پرېوتم او لاس مې چورلټ. همداسې ښې پلاره، ته کاکي، ته ماشومې، ته پیډرس کې چې ته اوس د خارونو بچو پسې ختې ونې ته مړه لږ شرم وکړه. نو ولې شرم وکړه؟ ولې ما پسې نه تلم؟ ما پالکوانه د خارونو بچو، د توتیانو بچو، د خاپیرک بچي به مې مرانیوله. پلاره ستا د لاسه مېړه ښکاري. څنګه؟ نو داسې چې ښځه مې ستا د لاسه لاړه، اوس ته د خارونو بچو پسې خېږي، د لارې کوڅې واړه لوی ټول ماله په ګیلو راځي چې دا پلار دې سم کا، دا پلار دې سم کا. نو دې زولې ته وګوره چې سم کړه بچې پلاره. یا بچي نو په دې اوسنو وړو د خدای ځمکه ډکه کړي، په بوډاګانو پسې بچې کوي. ګوره زما نوم عبدالقدوس دی، د پلار نوم مې پانوس دی، د نیکه نوم مې پړپوس و. نو همدا واده ته کله عبدالقدوس عبدالقدوس. اوسنو ماشومانو کې چې دی غیرت نشته، مشران نه پېژني. زه به ورته کارېږم نه. بابا یو تپوس درنه کوم، وایي کوه خفه کېږي نه؟ بس که خفه کېږم او که پرې خوشحالېږم، ته خو زما نیکې کوه. نیکه نیم زوی دی ما. بابا ویم تا هم ځان نه ګورې، د څوارلسو کاله لږ جوکړېتي دي چې امو ته وګوره او د پرنټ ګیرې ته دې وګوره، مړه دې زولې ته وګوره، په شرمونو مې مه شرموه، لږ سم ګرځه. نه ولې اوس بربند به ګرځمه؟ ولې جامې زما د هلکانو جامې خوښې، دا اوس ستا څه اغوستي دي؟ خلکې دې اغوستي دي. زما زړه ځوان دي، ځوان. دا خو دې ښځه وه چې په دې ښو دي او د نه لار. نو ستا د نازې پرېښیم که نه چې په نسو خبرو یې راله بې عزته کې. نو هغه ښځه نه ده که نه، که هغه ښځه وه نو د سخر بې عزت کو. دا ګوره لوی زبرګه روجه ده، نو دا مې ورته بد وي چې ما د په دې چوک کې لږې پتې زیاتې واچوه. زما خبره خو ستا پخه ده، ټوپک لګي. موږ دا راته ووایه بابا، دا زه جارو کم، د روجماتي غم وکم، د ځان غم وکم، زه دې بوډا کم خو ته نه بوډا کېږي. نو ته شکونه کې او ته چې دي په پیسو پسې لیونې کېږي. او هغه خدای پاک وایي که نه مشران وي یاده به سبا کړمه چې ستا روزي پیدا کړمه. زه ځوان یم، تا ځان په شته ښځه کې بې ښځه کړې دي. کوټه کې ورته ونیسه، پلار کره ورپسې لاړ شو، دې ځمکې ته یې ولړوله. ورشم ورپسې؟ نه اوس ورپسې مه ځه، اوس خو روژه شه چې روژه ماته کړي نو بیا ورپسې خیر دې لاړ شه. یا بچي خفه کېږي نه، زما داسې زړه تنګ شوی دی. زه به یو بوډۍ جومات ته لاړ شم او داسې به لږ چکر ووهم، جماعت دې په خیر دې ومره، جیب کې مې لږ شل روپۍ شته. بس تیار راوړه، ځکه چې بابا ګوره ما نه هم نه کېږي، شوګر داسې کړم ستا د لاسه. نه نو دا زمخمده شوګر کېږي به دې نه چې ته مټایان خوري، چې دې نو لولیپپې خوري، زلوبې خوري، چې څه خوږې چیز کې نیم کیلو چیني خو ستا د وخت کېږي، نو خامخا به دې شوګر کېږي. بابا یو خبره ته کوم، ځکه خو ښځې پسې خفه یم که نه، چې راسګولې به مې خوړې، ګلاب جامن به مې خوړل، هر څه مې خوړل، خو ستا د لاسه مې هر څه خراب کړل. راته پته ولګېده ما پسې نه جاري، که زه په قبر کې پرېوتم نو ما پسې به مو نه جاري. وایي بې غیرته او په ښځه پسې جاري. و پلاره خو زما کل کائنات دی. خدایا اوسنو زامنو خدایا تی پنې کړي، ادې ټول کائنات یو ځل تش ډېران یم. ولې نو ته په هغې پسې د سپي مې راټینګې کړي دي، اما شلې دي دا. نو تا نه یو دې سره له تاله ستا کړه، سره له باد خلکو له ستا کړو چې کور ته راننوځم او هغې ته وګورم نو دا نه مې یو بوټی ښه داسې چل دی چې زه به لکه سود سودا یم او ما دله یې مخ نه دې کڅوړه جوړه کړې ده، ښځې پسې څوک نه جاري، بدې ښکاري، دا پسې څمړه کو نه ده. داسې چل دی روژه ماتې را نږدې دي، ته به راځې مې را جادو کړي او زه به تیار سره راوړم. خوښه دي ده؟ خوښه مې ده. اچار خوري راوړم دله. زه ته وګوره ویم زه تا ته ښځه ښکارم چې اچار خوري، په خپله مې ډک شه پلاره. خدای انصافه ته ما خو ډېر زیات خوښي، خو زخم مې دي، لاس مې مات دي، ځینې زه ما خو د ام اچار ډېر خوښي. ښه به خوله وازه وازه مه کوې، چاچی دې پخه کړه، که واښه ماښو ته لاندې که زه ځمه بار ته ځمه. ویم زر راله په وخت پاتې دي.
یا خدای پاکه دا څنګه پلار دی که ګوره هلک دی نو هلک دی که بوډا دی نو دی بوډا دی ستا اوس غونه کې څه کار دی چې ته د ښارونو بچو پسې ښه خدایا دې لاله پوخ که وی دونه خبرې عبدالقدوس کاکا دا لاس دی ولې دا ولي دا خو ستا دا لاس ولې زما لاس خو زه اونې بوټو ته ښتی ومه او لاندې دا پرېوتم هغې کې مې لاس مات شو او دا ستا پسه مات شي دا خو ما کرکټ کوو بس په کرکټ کې مې کین سینګ اغشتو بس یو دوه درې سرکونډې را باندې ووړې دي او بس را پرېوتمه نه را پرېوتې به نه چې تاسو غورځانګې وهئ کرکټ کې څوک توپونه وهي چې کرکټ کې توپونه خو دا به دې یادېږي عبدالقدوس کاکا ته خو بوډا وې ته ولې بوډي ته ختې یا په ما کې خو اور بلېده په تا کې اور بلېده بابا زما خیال دی چې د ستا کوجه ده روجه دې نه ده کوجه دې د کوجې بچیه یوه دې شه ته ما ته د خبرې کې دې خلکو خو زه لیونی کوم لاس نه شو غم شو هر چا ته به زه د لاس قصه کوم وای عبدالقدوسه گید بد گید شوی وای ای خدایا دیوانه کدم خلکو پته السلام علیکم عبدالقدوس بابا دا ولې څه شوي دا یم دا یم لاس مې مات دی او بس چولټ مات دی څنګه مات شو دا لاس دی یا دا بس مات شو نو تا ته به زه اوس څه قصه کوم خو بس مات شو که ما نه نو څنګه مات شو مړی وم چو مات شو ته نه یېږېږم دا زما مات او ته ماته نه یېږېږې ولې زه به هر چا ته د پونډانې قصه کوم چې په دې مات شو او په دې مات شو څه څوک یې چې ما نه به تپوس کې چاته کې یو کلمات وکړه څنګه مات شو یاده تا توس انسپکتری که ایسی چوی که تا تا به زه راپور در کوم خو بس مات شو مات شو چې نوره مې په مرۍ کې زور نشته ما ته پته چې مرۍ کې نور زور نشته خو دا راته ووایه چې دا ټرک والې پلین کوچ والې انسان والې که څه چلو شو دا مات شو خدای دې پلار په ټرک والې که خدای دې نیکه په ټرک والې که خدای دې خاندان په ټرک والې که دا توره بلا خدای تباه وباده بعد که ودرېږه که پلار دې نه وي ته ودرېږه ودرېږه چې ستا غول وباسم خو که نه وای عبدالقدوسه وای دا به څه شي لاس نه شو شینرم شو یو مې لاس مات شو یو د کلي د خندا شوم تپوسونه نه خلاصېږي وای لکه دوه پتنګان پیچو شوي دي چې هغه ډال کټ شلانې وي ښه بابا دا ولې وای بچی وي دا ولې لاس مې مات شوی دی که نه بابا دا راته وایي چې روژه دې د خدای ده وځه دا ستا که خدای دې خو ودرېږه ودرېږه دا ته نه ودرېږه تاسو وای ما داسې چل دی که نه عبدالقدوس خلکو لیونې کړي زه به کور ته څه د جماعت یوسمه زه به دې لاس سره یو بل چل کوم د ښځې نه بغیر هم دا کور څه پوري هسې ورته وایم پلار ته چې کل کائنات ته ښځه دا اوس وګوره ځای نه هم جارو کوه روجاماتو هم کوه پشمانو نه پاسه په خپله پوځي بوړلې په کوڅو کې ګرځي د پاسه ماښام شو خو راغې نو اوس به وایي چې څه دیني دي تیار کړی دا ولې بابا بابا دا ولې
زما عمله بابا خدای مې کار خدای خاوده ډېر خلکو په تپوسونو شته دي که دا پسه مات شوي دي دا ولې هلته یو دوکاندار لرالم بچې په دې کاغذ لیکلو که چې زما د لاس پسه مات شوي دي چې بس دې ته بیا ګوري ها نو لکه بار د خلکو له رزقا کړی دي باقي د کتابونو تابع نه وه نو اوس دې داسې ولیکل چې خلک په دې باندې کېږي خو بابا دا راته ووایه څه د ډکېدو دې راوړل که نو آرام شه بچې چې اسمه تشي جګړې مې باد وکړي او په دې اوسنو خلکو دې بچې خدای ځمکه ډکه کړي خو لاس مې مات شوي دي نو تبصره راپسې څه نه کوې نو بابا یو خبره ته وکړم ته لکه د ماشومانو په اړه ونښېږې که نه لکه ګزاره کوه سړیا ځان نه ته وایم چې ماشوم دې جوړ کړی ټول خوی بې دي د ماشومانو دي داسې غږې سګي دې په خدای مې دې قسم چې دا کونټه ده ته نیسم او میخوم دې چې بیا په دې خبره هم نه کېږي ګوره بابا سم شه که نه کېده راځه ها یا بچې نو جماعت یې لرې څه بختې دي نه دي ویم که تاسې راوړي نو یا دا بچې ما خو شوي دي راوړي خو زه یې زه به هم تا وخورم